موږ دومره بېوسه شوي یو چې نن دښمن ته پرلت وهو او موږ ترې سوله غواړو. موږ دومره بېوسه شوي یو چې موږ له حکومت ته په سوال، موږ له دښمنه په سوال سوله غواړو. موږ هم د امن حق لرو. دوی افغانستان په قصاب خانې بدل شوی. په زرګونه ځوانان موږ له لاسه ورکوو، په جګړه کې موږ تلفات ورکوو. د جګړې زیانمن خلک افغانان دي، خو په دښمن